علیه السلام نه پختنه شوی وي هغه هم منې کړی وي نو ربا هم پرېږدئ او چې کوم ځای کې د ربا او د سود شک دی فدعوا الربا والربا ربا هم پرېږدئ او شک هم پرېږدئ دا یو شرعي قاعده هم ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي دع ما یریبک الی ما لا یریبک هغه شی پرېږده چې هغه تا په شک کې اچوي چې دا حرام دی او که نه دی حرام دی او که نه دی هغه شي طرف ته راشه چې هغه تا په شک کې نه اچوي هغه یقیني حلال وي یقیني جایز کار هغه وکړه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په تشریحاتو کې ویلي دي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء سود چې دی په عربانو کې د سود یو مشهور قسم هغه قرآن چې ویل ربا او سود حرام دی ناجایز دی هغې باندې خلک پوه شو چې دغه سود دی او قرآن منې هغه دا سود یو سړي به یو سړي ته قرض پیسې ورکړې او ورته به یې ویلې چې میاشت کې یا 2 میاشتو کې یا کال کې به دې پیسو پسې ما ته دونه پیسې راکې او دا اصل پیسې به مې پتا باندې ما ته 1 لک روپۍ درکړې درته وایم میاشت کې 1000 روپۍ راکوه کال کې 2000 روپۍ شوې او دا 1 لک روپۍ به مې پتا باندې دا د ربا مشهوره طریقه په عربو کې راځي بیا د دې تفصیلات داسې وو چې چا به چاته پیسې ورکړې چې ته به ما ته دونه نیټې پس دا خپلې پیسې هم راکې او ورسره به دونه ګټه هم راکې مثلا لږ پسې ما ته به کال کې 2000 روپۍ راکې چې کال به پوره شو یا کومه نیټه چې به وه هغه نیټه به پوره شوه بیا به سودخور هغه قرضداري ته ویلې چې ته ما ته اوس پیسې راکې امتور وي تقضي ام تربي روپۍ راکې که ډېرې دا خو به مسکین و نو هغه به ورته ما سره روپۍ نشته زه 1 لک روپۍ تا ته کم ځای نه کم خو دا ستا پیسې چې دی په ما باندې 1 لک خو دې هغه وي او 12,000 دې چې دی را باندې سود و یو 100,000 زه نور یم ستا دا کال پورې بیا پرېږده 10-20 زره به یې پرې نور یم زیاتې کړې بیا به چې وخت راغی بیا به ورته ویلې چې اتقضي ام تربي ډېرې که راکې نو هغه به وینا ما سره خو نشته دی ډېرې که نو ډېرې به یې کړې په دې طریقه باندې دغه چې قرآن عظیم شان کې راغلی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه د اضعافا مضاعفه دغه مطلب دی چې څو چنده سودونه تاسو چې د خلکو نه ما اخلئ په دې دا مطلب نه دی چې یو چند سود روا دی او چې څو چند شي نو بیا به ناروا شي یو چند هم ناروا دی څو چند هم ناروا دی خو چونکې عربو کې دا طریقه رایج وه چې هغوی به څو چنده سود اغسته نو د هغې د طریقې مطابق ورته ویلې چې دا څو چنده سود تاسو ولې خورئ دا مه خورئ دا خو ناروا دی او دا منې دی دا ربا او دا سود دغه مشهور سود نن چې په بانکونو کې کوم سود کېږي دا عینا هوبهم دغه سود چې کوم قرآن حرام کړی کوم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره کړې وه چې نبی علیه السلام وفات شو ولم یبین لنا فی الربا بیانا شافیا هغې باب ته زموږ فقها علما محدثین ربا الفضل وایي ربا الفضل په بیع کې په تجارت کې چې کوم شیان سود دی یعنې ته هغه د سود په نیت نه کې هغه کې مقصد او مطلب سود نه وي ستا دا مقصد نه چې ته سودي کاروبار کې یا ته سودخور یې که تجارت خو د تجارت بعض اقسام چې دي هغه د ربا الفضل وایي هغه سود دی دې کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقصد دغه نو د ربا الفضل باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایلي الذهب بالذهب سره زر په سپینو زر باندې خرڅ کوي والفضة بالفضة سپین زر په سپینو زرو باندې خرڅېږي به والبر بالبر غنم په غنمو والشعير بالشعير وربشو په وربشو والتمر بالتمر او خرما په خرما والملح بالملح مالګه په مالګه مثلا بمثل برابر برابر یدن بیدن لاس پلاس فمن ذات څوک چې ډېر ورکوي او استزاد یا ډېر غواړي فقط اربا نو د سود وکړو والآخر سود ورکوونکی اغوستونکی والمعطي او سود ورکوونکی فیه سواء په دې عذاب کې ګناه کې برابر دي اغوستونکی ورکوونکی برابر څه معنا دا شوه 1 کیلو سره ورکې
1 کیلو سره اخلي دا صحیح دی خو لاس په لاس به وزن کې هم برابري او نیټه به پکې نه لاس په لاس بیا په سرو کې چې کوم سرو نه څه شی جوړ شوي د سرو روپۍ یا د هغې تختۍ دا ټول برابر دي یا په سرو کې دا چې دا لږ تور دي دا لږ پاک دي دا عربي سره دي دا ایراني سره دي دا پاکستاني سره دي دا ټول برابر دي دې کې به زیاتې نه کوي بس برابر په برابر باندې به خرڅوي او لاس په لاس باندې به اخلي یو لاس باندې هغه اخلي به په بل لاس باندې به ورکوي او وزن کې به هم برابري که دې کې د لږ وزن زیات واغسته یا زیات د ورکړه سود شو همدغه شان د سپینو په سپینو مسله ده همدغه شان غنم په غنمو باندې بدلې هلکه ستا غنم ښه دي زما غنم خراب دي زه به 2 منه غنم درکم ته به 1 من غنم راکې دا سود دی حدیث کې راغلي چې جید او ردی دواړه برابر دي ښه او خراب دواړه پکې یو برابر دي بس 1 من غنم چې در کوم مثلا زه تخم غنم ما پکار دي او زما کور کې د خوراک غنم دي تاسو برابر کنه چې غنم بیا په غنمو برابر په برابر لاس په لاس ولې خل بدلی دا عجب پیدا کی عجب دا دی چې زما سره تخم غنم دي تا سره عام د خوراکي غنم دي ته ما ته وایې چې زه به 2 منه غنم درکم د خوراکي ته دا 1 من غنم راکړه د تخم نو دا سود شو نه زه چې 1 من غنم د تخم در کوم ته به 1 من غنم د خوراکي راکې او لاس په لاس به راکې لاس په لاس بالکل ځای په ځای لاس په لاس به راکې او دا لاس په لاس به راکې او وزن به برابري همدغه د اوربشو مسله ده همدغه د خرماو مسله ده همدغه د مالګې مسله ده چې لاس په لاس به او وزن کې هم چې دا شیان برابري او چې څوک ډېر ورکوي یا ډېر غواړي نو هغه چې دی سودخور دی او ورکوونکی او اخیستونکی دواړه برابر دي بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم چې کله دغه اصناف بدل شي دا شیان بدل شي نو چې څنګه هم خوښوي به خرڅوئ خو اذا کان یدن بیدن چې لاس په لاس مثلا تا سره وربشې دي بل سره غنم دي ته ورته وایې چې زه به 2 منه وربشې درکم ته 1 من غنم راکړه نو دا صحیح دی ځکه صرف بدل شو نوع بدل شو شی بدل شو 2 منه وربشې به واخلې 1 من غنم به وانکې خو دستي په دستي دا داسې به نه کېږي چې هلکه ته ما ته 2 منه وربشې اوس راکې زه به بیا درته څو ورځې پس 1 من غنم درکړم دا بیا سود شو نیټه به پکې نه نصیب به پکې نه وزن کې چې فرق خیر دی ځکه چې یو غنم دی بل وربشې دي همدغه شان مالګه په وربشو غنم په مالګه وریجو په غنمو غنم په وریجو همدغه شان خرما په غنمو غنم په خرماو چې اصناف او انواع بدلیږي نو بیا پکې تفاضل روا دی تفاضل دی ته وایي چې یو زیاتی او بل کمی خیر دی خو چې لاس په لاسي نسیه به پکې نه وي که نسیه پکې راغله دا بیا سود شو او حدیث کې صفا راغلی نبی علیه السلام فرمایلی دي چې ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد واما نسیه فلا پیغمبر علیه السلام فرمایلی کسره په سپینو باندې خرڅیږي او سپین ډیری نو خیر دی خو چې لاس په لاس واما نسیه فلا او کسره په سپینو باندې خرڅیږي او سپین ډیر دی او نسیم ده نو بیا نسیه پکې نه چلیږي نسیه بیا سود شو فرمایل ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيه فلا غنم کا وربشو باندې خرڅیږي وربش ډيري او غنم کمی چې په سور باندې سره هغه شوي مثلا 1 من غنم ورکه 3 من وربش اخلي 2 من غنم ورکه 2 من وربش اخلي چې څونه استاو دغه په منځ کې هغه شو معاهده وشو عقد شو په سونه باندې خدای چې دې کې باندې نسیه بنئ دا خپل حدیث پاک کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی او پاتې شو هلکه ما سره داسې غنم دي چې ښه غنم دي او ستا غنم خراب دي نو ته 2-3 منه راکړه او زه به چې دی 1 من 1.5 من درکړم دا ناروا دی حدیث پاک کې راغلی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ښایسته کجورې راوړې برني حدیث کې راغلی تک سره ښایسته خرما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا دا خرما دا كم زين راغلي فقال بلال من تمر كان عندنا ردي دا سو خرماي دا من سرا اگر ردي خرابي فبيعت منه صاعين بصاع لمطعم من النبي صلى الله عليه وسلم دو صاع مي ورکړي اغه خپل خرابي کجوري خپل خرابه خرما